دلته په دوبۍ کې د افغانانو مینه، د هغوی محبت، د هغوی ورورګلوي، دغه شیان چې زه وینم واقعا بیا کله افسوس کوم او کله بیا افتخار کوم. افسوس په دې کوم چې په دوبۍ کې د هر پارټۍ د هر ګوند خلک ستا دلته حزبیان، امارتیان، خلقیان، پرچمیان، کمونستان، خو دا ماحول د دوبۍ داسې جوړ ده چې دلته ما د چا په تندي کې نفرت نه ده لیدلی. هر سړی درته خاندي، هر سړی درته مینه درکوي. ګوره زه له افغانستان نه راغلی یم، دا مسافر دی. یعنې دغه زه نه پوهېږم چې دغه نفرتونه چا زموږ په منځ کې راوستي که نه تنها په د افغانستان کې نفرت ده. دغه اوس مونږ ډوډۍ وخوړله، دا لونګین ورور شاهد ده. پس له ډوډۍ تقریبا 1 ساعت 45 دقیقې د دې هوټل پرسونل، د هوټل مالک، دا نور افغانان له لرې لرې ځایونه راغلي وو. اول خو چې ډوډۍ وخوړه، ډوډۍ نه مخکې مجلس زه بیخي حیران پاڅوم. یعنې ځان سره یو قسم ته خجالته وم چې یا پروردګاره دغه مونږ په افغانستان کې دغسې ماحول جوړولو کې ولې ناکامه یو. هغه آبادي و، هغه ترقي و، هغه د قانون احترام، هغه ټول په خپل ځای باندې پرېږده. نو ډېر په تکلیف باندې دغلته تر دې خپل اطاقه پورې راغلم. عبدالله ورور د ما 4مه 5مه ورځ ده. زه لکه د افغانستان د وزیر باندې پروتوکول د ما کېږي. اگر که زه دلته د غواګانو غوجله زه لرم، زه داسې کوم خاص هغه نه لرم، خو دا د افغانانو مینه. موټر راسي د ما د اطاق مخې ته ودرېږي، ما جیب کې ما ویسي. یعنې یقیني زه په خدای د خلکو ته خجالت یم. راځئ چې موږ او تاسو په خپلو منځونو کې اوس فرض مثال سوریه ده، سوریه کې که ښه کېږي که بد کېږي، غم زموږ د خوشحالي د هغوی خپل ده. د فلسطین د خلکو غم زموږ د خوشحالي د هغوی خپل ده. د یو مسلمان په حیث باندې په هر درد د افغانانو د مسلمانانو کې موږ شریک یو. اما په خوشحالۍ کې ځکه ورسره شریک نه یو، خوشحالي د هغوی خپله ده. هغه خوشحالي د هر مسلمان باندې زموږ پیرزو ده. خو په دغلته په دوبۍ کې توریان ستا، سپینیان ستا، کافر ستا، مسلمان ستا، شیعه ستا، هر شی ستا. خو دغلته دې نظام قانون ورته جوړ کړی چې په دغه قانون به ځې. مسلمان، کافر، یهودی، هره بلا په همدغه قانون روان ده. دلته څوک هرن چاته نه وهي. دلته وروره چا نه د دین پوښتنه نه کوي، چا نه د مذهب پوښتنه نه کوي. څوک ځي وروره جومات ته، څوک ځي سینما ته، څوک ځي نایټ کلب ته. دلته فکري روزنه د ما خپل الحمدلله په دې افتخار کوم. نن مم د بعض دوستان ته ویلې چې موږ په فکري روزنه باید کار وکړو. که زما پلار، زما استاد زما فکري روزنه نه وای کړی، نن به په دوبۍ کې زه په نورو شیونو باندې اخته وم. ځکه د الله ډار نه بغیر دلته د هېڅ چا ډار نسته. هېڅ داسې قانون نسته چې تا له چشي نه وګرځي. خو دا چې زما فکري روزنه سوې، زه په نیک سړي پسې، په مسلمان سړي پسې، په ښه سړي پسې، هغوی ما پسې، زه دوی پسې ګرځم. نو دغه د ټولو د علماو دا کار ده چې موږ څنګه ذهني روزنه وکړو. موږ څنګه داسې قانون جوړ کړو چې په هغه قانون باندې هر څوک لاړ شي. چاته د بای نه وي نیولی، څوک چاته ونه وایي چې ته لاړ شه مانځه ته، ته لاړ شه ګیره پرېږده، ته لاړ شه. موږ یې داسې وروځو چې هغه په خپله دایان جوړ سي. موږ چاته دا ونه وایي چې دا شی بند، دا شی بند، دا شی بند، دا شی بند، دا شی بند. به کشور بندستان خوش آمده. باور په خدای وکړئ. دا ماشاءالله جنرال صاحب، ماشاءالله. زموږ ذهنونو باندې کار په کار ده. زما بچی ته صحیح روزنه، زما فامیل ته، زما دغه 10 کاله خواري موږ نه غواړي. 10 کاله یو 6 کلن ماشوم باندې داسې 10 کاله خواري وکړه، 14 کلن کېږي. 14 کلنۍ پلار نه وروسته هغه په خپله یو داعي جوړېږي، هغه د دعوت یو بنسټګر جوړېږي. که 2 کاله 3 کاله د نور پیکار وکړه، هغه وروره ګله ذاتي خو دغه دین خو موږ ته همدغسې راپاتې ده. او قسم مې د په خدای وي، او که دې داسې ورته ویلی چې تا مونځ وکړه، هغه ورته یې وکړی مې نه. چېرته دې وکړه؟ اودس دې درلوده؟ دلایل دې ورسره شروع کړه. هغه یو کیسه خرابه ده. موږ په هر چا باندې شک کوو. موږ په خپله سم نه یو. راځئ اول ځانونه سم کړو، بیا خلک سم کړو وروره ګله، بیا خپل هیواد جوړ کړو. په هیواد کې برق یو
ډیر کمزوری شی ده برق هیڅ معنا نه لري. مونږ برق نه محروم یو عبدالله وروره. ګاز خو بیخي سار خوړلی د هغه نه خو مو امید قطع ده. مونږ صحیح سړک نه لرو چې موټر هم پرې لاړ شي. مونږ د بیالې نه لرو چې اوبه پرې راوړو خپل زراعت ته. دا اوس هم چې څوک ساه باسي 15 جای به منډې وي بیا به ساه باسي بیا به زراعت کوي. وروره ګله بس دغسې قیسې دي نو زه چې تاسو په الله سپارم. جنرال صاحب ډیره بخښنه غواړم، ډیره ښه خبر ته د اشاره وکړه. عملي د هر لار لپاره د پیشنهاد څه ده؟ یاره پیشنهاد خو وروره ګله که نه زه خو د چا خبره چې ارسطو نه یم که نه، خو دغه هم پیشنهاد ده چې وروره دا څه چې وینو خو دغه د که چا نه یې لیدلي خیر ده یا ورته د لږ ووځي ودې ګوري. نو موږ تاسې خو شکر ادا لیدلي دی د ډېرو دوستانو لیدلي. نه موږ تاسې د دې وطن د بچیانو په صفت د ځوانانو په صفت چې انرژي لرو باید څه وکړو. که 3 نفره 4 نفره د کار خلک سره رايوځای شي دا پسې ګټېږي څه دغه څه کولی شو چې وروره له جوړې خولې نه تېر سه ما ته خوله ګرځوه زه چې وروره ګله بس زه چې چا د خبره واورېدله دا شیشه در سره وټکوي. جنرال صاحب خبرې کوي د شیشه وټکوي تر څو لایف خراب. جنرال صاحب ورته ووایه ورته د غواګانو فارم خلاص کړه ورته. نه خو د غواګانو فارم هم والا خو داسې ده ښه نه داسې د جنرال صاحب ستړی مه سې ګوره دا ته چې په دې دوبۍ کې ګرځئ دا سړکونه ګورې دا برق وینې دغه ازادي فکري وینې. غږ دې قطع شو. دا زما مایک څوک بندوي نه پوهېږم ولې دا څوک دی؟ نه پوهېږم که هر څوک دا کار کوي ګورئ موډریټور خو زه مې ما بیا د ټولو مایک بندوم خطا کوم. لا حول ولا قوة لانجې مه کوه ته خو یو تعلیم یافته ځوان یې وروره. نه خو دا څوک یې بندوي نه پوهېږم. تا مهرباني زما هدف دا ده جنرال صاحب چې دغه تاسې چې په دې دوبۍ کې ګرځئ مال دا سړکونه چې وینې دا هوایي پلونه وینې دا برق وینې دا فکري ازادي وینې دا ټول هر شی چې تاسې هغه یادونه وکړه دغه ولا د خلکو په تعلیم او په تحصیل هغه کړی جوړ کړی که نه. موږ خو متاسفانه ته خو دا د عالم چې تېرېږي باید لږ ورته فکر ولري علم ورته ولري یو پوهه ولري. موږ خو هغه ابتدایي هغه هم ولاکه لرو په دې زموږ لانجه ده چې اوس دا ښه دی که بد. وروره تا پوهنتون ویلی ده نه مکتب دې ویلی ده؟ نه جنرال صاحب چېرته مې ویلی خدای ته وګوره چې ما ویلی وی خو ما افغانستان به دوبۍ غوندې جوړ وی. کرزی تعلیم درلوده که نه؟ چا؟ کرزی خو کرزي تعلیم درلوده که نه چې دغه حال دی. اشرف غني درلوده که نه؟ هغه هم درلوده چې دغه وطن دغسې شو. میاخیل صاحب مصیبت دلته دا ده چې تنها یوازې تعلیم هم نه ده زموږ ډاکټر رئیس جمهور سي پوه شولې ډبل ډاکټر عبدالله رئیس اجرایه سي ډاکټر اشرف غني دی وزیر د مالیې سي. نو چې ملا دی پاچاهي کوي ته خو لږ صبر وکړه ته لاړ څه د ملا ته ملا له سټې ونیسه لږ صبر وکړه. ملا ټول کار خراب خبرې ته غوږ شه خدای ته وګوره تښتېدلي ودرېږه چې ډاکټران راسي سیاست ته نو مریض به خود پاکستان ته ځي. صحیح ده چې ملا دې راسي وروره ګوله صحت عامې ته مریض به خود پاکستان ته ځي. ډاکټر سیاست ته تللی ملا صحت عامې ته تللی ته ماته وطن جوړې د قرآن رویو کوي کار داسې نه ده که نه داسې نه ده. مونږ زه درته وایم د سردار داود په وخت کې زرین چانس مونږ له لاسه ورکړه سردار داود مو په خپله شهید کړه. صحیح شو. روسان په افغانستان راغی روسان مات سو ملا یې ماته سوله د جهاد امتیاز هم دغه ایران او پاکستان واخیسته. د مونږ راشن یې پټ کړې د مونږ شټینګر یې پټ کړې د مونږ هېواد یې تیکه تیکه کړ. طالب راغی سرتاسري امن یا سوله یا 95 یا 96% ښه چانس و استفاده یې ترې ونه کړه امریکا پرې رانازله سو. امریکا راغی 20 کاله دغه تعلیم یافتګانو دغه ټکنوکراتانو دغه جمهوریت خواهانو غیر له دې چې غلا وکړي غیر له دې چې ملت مړ کړي غیر له دې چې د باروتو په سر تجارت وکړي غیر له دې چې امریکا ته وایي ولا 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 ولا
ما در بم باندې زړه یخ نسو بل چانس موږ بیا له لاسه ورکړه ځکه عام غلامي وکړه مو په تریلیونونو ډالر راوړل بیرته امریکان هم یوړه موږ هم یوړه چپه او راسام که سره افغانستان هم جوړ نه که ځکه برق نه لرو 20 کاله مو درته اوس دا هم وایي زه غوږ وم په تاریخ خبرې کوي لږ خبرې کوه اوس ملا صاحبان راغلي دي اوس ملا صاحبان راغلي دي سرکونه جوړوي واه سرک جوړوي سرک هغه څوک جوړوي چې کم از کم موټر خو هم خپله جوړ کړي موږ د موټر ټایر نه ده جوړ کړی سرک ورته جوړو هغه جوړوي نو موږ ټول ملامت یو میاخیل صاحب خوله مې مه کوره مولا نه ده ملامت پوه شولې یو له بله بتر یې هسې موږ ته چل جوړ کړی ده پرون یو رقم اسلام ما ته ښودل کېده نن بل رقم راته ښودل کېږي والله زه بې خیرانه یم هغه ضعیفه حدیث دستي درته وایي موږ هم په دغه باندې غرق کړو جنرال صاحب سیاسي کم میشت خدای دې خوار نه کړي میاخیل صاحب جنرال صاحب یوه د احساساتو یوه پوښتنه سهیله د صادقانه جواب راکړي جنرال صاحب چې دغه د اماراتو حالت دی ولید او خپل وطن سره مقایسه کوي زړه دې څونه درد کوي ته ولاکه به د زړه خبره نه کوي چې اصلا دا د مقایسې دا نه زما هیواد او دا هیواد د مقایسې دا نه زه دې ته خوشحاله یم چې 15,000 کلام تاریخ لرم دوبۍ 50 کاله دلته د خپله دا د دوبۍ چې چا تاسیس کړی ده دا یې د خټو په کوټه کې اوسېده 50 کاله مخکې اما فکر یې وجنګوه تنها دا نه و فکر او د وطن احساسو سره و دا د دوب ظلمونه سوي دي ښه هغه دا احساس وکړه چې زه باید خپل ځای ولرم په خدای ما پرون یو افغان سړي د ما وایي 4 کاله په دوبۍ کې تېر کړي 4 کاله دلته یو مشهوره یو ټاور د هوټل لکه چې دا هغه وخت جوړ شوی نور وای په دوبۍ کې بلند منزل نه و پوه شوې موږ 50 کاله خالي خپل وطن وران کړی ده وروره څه احساس وکړمه دغلته دغه یو بل امان الله الهام صاحب ناصر الدین ابي مورجي دا درته څه ویل لري جنرال صاحب دا به هم ضرور ستا دپاره راپورته شوي که وروره مونږ سیاست پرېښی د خبرې هم په خدا که پرېښې وي دا بیخي چې بیخي د عبدالله سترګې دړندې کړې دي سیاست مو پرېښه ده